مین کډوال 14مه برخه. کابل په اضطراري حالت کې دی. ویل کېږي چې ارګ او د کابل ځینې حوزې د طالبانو په کنټرول کې دي. څو شېبې وروسته د هوایي ډزو غږونه واورېدل شول. ډېر خلک په منډه له سقاوي ووتل. کس وویل وروره پورته شه، د مرمیو باران دی، دکان بندوم، ځان خو راباندې تاوان نه دی. غالب له څوکۍ پاڅېد. له ورور سره یې ژر موټر ته پورته سو او کور ته ولاړل. کور ته دننه سول. کور تش و. ځینې راغلي میلمانه هم تللي وو. په خونه کې کښېناست. کوچنی ورور یې راغی، ویې ویل واخله، نوي کالي او واسکټ دي. غالب کالي ترې واخیستل، پر ځمکه یې وویشتل. ویې ویل وخت مې کوټه دی. ورځ په اندېښنه کې تېره سوه. د ګلابو موبایل بند و. حالت داسې نه و چې څوک د باندې ووځي. په دې ډول 3 ورځې تېرې سوې. ماخوستن و. غالب ویده کېده چې پر واتساپ د ګلابو ویډیو کال راغی. حیران سو، خو ژر یې ځواب ورکړ. د ګلابو پر تن د ناوې جامې وې. غالب وویل ته خو ښه یې او تر اوسه سینګارتون کې بنده یې؟ زه ښه یم، خو دا شاته دومره ګڼه ګوڼه ولیده. هغه موږ ټول قطر کې یو، دا وګوره، دا کمپ دی. څنګه؟ زه هم نه پوهېږم، دا مې ټول د پلار کارونه دي. غالب موبایل بند کړ. د خونې نه د باندې ووت. ورور ته یې ورغی، ویې ویل لالا هغوی قطر کې دي. څوک؟ هغه هوسۍ او کورنۍ یې. ورځې او شپې تېرېدې. د دې 2 مینانو په څېر ښایي ډېر کسان سره جلا سوي وو. د اګست 26مه نیټه وه. ټول په خونه کې ناست وو. ورور یې راغی، ویې ویل ځانونه تیار کړئ، یوازې ځینې اړین شیان مو ځان سره راواخلئ، ځو. غالب وویل چیرې ځو؟ پوښتنې ډېرې مه کوه، وخت یې نه دی. د څه ویلو چانس یې ورنه کړ. اړ و چې ځانونه تیار کړي. ګړی وروسته روان سول. د کابل هوایي ډګر عمومي دروازې سره ولاړ و. ګڼه ګوڼه زیاته وه. د دې دروندو خلکو منځ کې 1% خلک بې اسنادو او مدارکو روان وو، ځکه دننه کېدل ستونزمن وو. د مازدیګر وخت په زور او ټیلو هوایي ډګر دننه سول. تلونکي کسان یې ټول په کتار کښېنولي وو. تر ماښامه ناست وو. غالب وویل لالا خو ولې ځو؟ لا د غالب خبره نه وه خلاصه چې د درز غږ سو. د هوایي ډګر د قصبې خوا دروازې نه تور لوګی پورته سو. چیغې سوې. د لویو او وړو وسلو ډزې تر غوږ کېدې. نور څه معلوم نه سول، ځکه دوی دننه وو. ګړی وروسته یوه لویه الوتکه راغله. ټول په قطار ور روان وو. له تلونکو کسانو ډکه سوه. د الوتکې شاتنۍ دروازه بنده سوه. الوتکه کې له کچې زیات کسان سپاره وو. غالب د الوتکې په وروستۍ برخه کې پر لتۍ وهلې وه. ناست و. مخامخ ورته یو ماشوم ناست و. شاته یې د کتابونو کڅوړه اچولې وه. شین رنګ یې و. په کڅوړه په تور خط په انګریزي لیکلي وه یونیسف. غالب د ماشوم په اوږه لاس کېښود. ماشوم مخ ور واړولو. غالب وویل مور او پلار دې چېرته دي؟ ماشوم په خواشینې لهجه وویل پلار خو مې نسته. ولې؟ په ملي اردو کې و. نو چیرې دی؟ مړی او ژوندی نه و معلوم. وروستی ځل هلمند ته د دندې لپاره تللی و. بیا یې خبر راغی چې په چاودنه کې شهید سوی. غالب شیبه چوپ سو. بیا یې وویل نو مور دې چېرته ده؟ د ماشوم سترګې له اوښکو ډکې سوې. شیبه وروسته یې وویل چې د پلار. اوښکې یې پاکې کړې. بیا یې وویل چې د پلار له مرګ خبر سو. زما مور یې زما کاکا ته نکاح کړه. ماشوم بیا غلی سو. غالب وویل بیا څه وسول؟ لا میاشت نه وه تېره. کاکا مې ویل چې زما بل څوک خوښ دي، زه بل واده کوم. بیا مې د مور کورنۍ، موږ او مور مې له ځان سره بوتلو. ویلې چې په بدو کې مو نه ده درکړې چې تاسو داسې کارونه کوئ. څو ورځې تېرې سوې. بابا مې، زه او یو کوچنی خور مې له کوره راوباسلو. تاسو نه سم ساتلی. اوس مې عمه سره اوسېږو. د غالب سترګو کې اوښکې ډنډې سوې. شیبه وروسته یې د ماشوم د تسلي لپاره وویل ځه خیر، ته دې همداسې تعلیم کوه، سبق دې وایه. غالب له ځان سره وویل نه به ترې پوښتم چې ولې ځې، ځکه هېڅوک د تګ دلیل نه لري. ماشوم وویل زه سبق نه وایم. د کتابونو کڅوړه یې راواخیسته. ځای ځای تور داغونه پرې وو. خلاصه یې کړه. له منځه یې د بوټونو رنګ او برس راواخیستل. موسک سو. ویې ویل بوټونه دې درته رنګ کړم؟ غالب هېڅ ونه ویل. سترګې یې ډکې وې. اوښکې یې پاکې کړې. سفر جاري و. د غالب کشري ورور بل خوا ناست و. موبایل یې راویست، خو
غوښتل یې عکس واخلي. د غالب ورته پام سو. د سترګو په اشاره غوښتل ووایي چې موبایل بند کړه. څو د هغه ورته پام کېدو د امریکایي ځواکونو د یو سرتیري پورته پام سو. نږدې ورغی، موبایل یې ترې واخیست. په انګریزي یې وویل: موږ مه مجبوروئ چې له زور کار واخلو. څو واره مو وویل چې په الوتکه کې د موبایل کارونه منع ده. په خبره نه پوهېږئ؟ د غالب شاوخوا ناستو کسانو خبرې کولې. غالب ورته غوږ و. یو ځوان بل ته وویل: هغه د پاپچي الوتکه دې لیدلې؟ هو، لیدلې مې ده. ولې؟ دا الوتکه کټ مټ هماغه ده چې ښکته سو. ویې ګوره. د ځوان څنګ ته یې په عمر پوخ پلار ناست ویل: ټولو ځوانانو هم دا کارونه کول، ځکه نن په دې حال یو. سړی غلی سو. شیبه وروسته یې وویل: خدای پوهیږي چې څه به کېږي. د دې ناول ادامه برخه زموږ په مطالعه یوټیوب چینل باندې اورېدلی سئ. مین کډوال. دا ناول تاسو ته د مطالعه چینل له لارې وړاندې کیږي. مین کډوال.